د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي تمرکز یې پر دې زیات دی چې په هیواد کې دننه د ماسترۍ او دکتورا تر کچې استادان په ښه ډول وروزي. هغه د یکشنبې په ورځ کندهار کې د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي تدریسي روغتون او لیلیې د ودانۍ د پاتې چارو د پیل پر مهال دغه خبرې وکړې. د زیاته کړه په زابل کې هم د لوړو زده کړو مؤسسې او نیمروز کې بیا د پوهنتون لپاره ودانۍ ځانګړې شوې چې د ترمیم چارې یې پیل شوي دي. کندهار پوهنتون د طب پوهنځي تدریسي روغتون هغه بیا دلته په یو زاړه پخواني تعمیر کې و چې بیخي د استعمال وړ نه و. نو بیا دغه درې سره تعمیراتو دپاره مشرتابه محترم الله تعالی دې حفاظت وکړي، دا شفقت وکړي. 218 میلیونه افغانۍ منظور کړلې د دې درو پروژو دپاره چې دا تدریسي روغتون سو، دوه د پوهنتونونو تعمیرات شول. الحمدلله د نیمروز پوهنتون افتتاح وشوله، پرون د زابل دا وشوه، نن د کندهار د تدریسي روغتون دا وشوله. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي رئیس بیا د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ستونزو یادونه هم وکړل او د لوړو زده کړو له وزیر څخه یې غوښتنه وکړه چې د حل په موخه یې ورسره همکاري وکړي. هغه زیاته کړه په طب پوهنځي کې یوې تدریسي ودانۍ د استادانو ظرفیت لوړونې د کلینیک په برخه کې امکاناتو ته اړتیا لري چې باید زیات شي. د دې څخه علاوه د استادانو د ظرفیت جوړولو پروګرامونه دي. زموږ استادان دوامداره هم لنډمهاله او اوږدمهاله د ظرفیت جوړولو پروګرامونو ته ضرورت لري. نو که چیرې په دغه بخش کې زموږ سره همکاري وشي ډېر به ښه شي او انشاءالله موږ به ښه مخته په دغه پروګرامونو کې ولاړ شو. د طب پوهنځي محصلین که څه هم له تدریس څخه خوښي ښیي خو غوښتنه کوي چې په عملي برخه کې باید هڅې زیاتې شي، ځکه دا مهال په عملي برخه کې د دوی زده کړې کمزوري او امکانات یې کم دي. دوی وایي ټول محصلین هم دا غوښتنه لري چې د عملي کار په برخه کې امکانات زیات شي او په کادري روغتون کې ټولې هغه اړتیاوې پوره شي چې د عملي کار لپاره اړینې دي. محصلین دغه غوښتنه لري، هغه یوازینی د عملي کار او د کادري روغتون د عملي کارونو پرمختګ ده، ځکه چې موږ یوازینی مشکل چې لرو هغه په عملي کار کې ده. تیوریکي درسونه انشاءالله زموږ ډیر پرمختللي دي. باید برای از ما شما محل کار عملی خوبتر و بهترتر وسایلش باید مهیا شود و دیگه از تمام اساتید تقاضا شود که برای در بالای محصل در بالای کار عملیشان باید زیاتر چی شود کوشش شود. ما د ولول مقامات غوښتنه ده چې باید د پښتو او د فارسي کتابونو د نوم سره باید د طب د پوهنځي څخه وغورځول شي، ځکه په خارج کې موږ وګورو ټول پوهنځي هغه د طب پوهنځي کار پوهنځي هغه په انګلیسي ژبه ده او یعنې دغه طب پوهنځي یا د طب میډیکل برخه چې ده دا چې غني ده د خپله په انګلیش په پرنسو باندې غني ده، یا خدمت هم په انګلیش ورته ډېر ورته سوی دي او دا چې استاد پښتو یا فارسي کتاب لیکي او پر هغه باندې رتبه اخلي. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي مسؤلین وایي په دغه پوهنځي کې دوی دا مهال د بېلابېلو برخو لپاره پوهنځي جوړ کړي او هڅه کوي چې د طب په برخه کې د پوهنځیو شمېر زیات کړي ترڅو طب پوهنځی په پوهنتون بدل شي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره